یو ډېر لوی عالم تیر شوی زموږ د دیوبند په دې علماو کې مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه سپینګیری عالم او نیک سړی او د سپینګیرو علماو خلک قدر او عزت او احترام کوي هم سپینګیری او ډېر نیک سړی و بوډا او په کور کې دننه به د قرآن شریف درسونه کېدل زنانې حافظانې وې زنانې عالمانې وې او زنانې قرآن خانې وې نو اوس هم د دې علماو په دې کور کې دننه جنکۍ راځي او د قرآن شریف زده کړه کوي چاته په ناظره قرآن ښودلی کېږي چاته حفظ ښودلی کېږي د دې کلي او د ګاونډ جنکۍ راځي او د قرآن شریف خدمت کېږي درسونه یې پکې دقه رنګې د دې مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه کور والا لوڼه انګیندې دا ټولې د قرآن شریف استادانې وې او د نیم کلي ښځې به جنکۍ به راتلې او دوی کره به قرآن شریف زده کو نیکانې با پرده ښځې وې اوس هم د بعضې علماو د کورونو زنانه چا کره غم خادیل هم نه ځي با پرده با پرده کوره بار نه وځي دا خلک ورسره په خپله مینه غم خادي کوي نو یو ځل یې په رشتهدارۍ کې وادو نو یو غټه ټانګه وه پخوا بیا ورته بګۍ وې دا تاسو نه دي لیدلي زه ماشوم هم ما لیدلي دي بګۍ به یې ورته وې دې ټانګو کې یو قسم نو دا غټه ټانګه وه په هغې کې دا ټولې زنانه کېنولې دا کور والاو لوڼاو انګیندې او ماشومان او غټ څادر یې ترې تاو کو پخوا دا مونږ هم لیدلي چې کله به جینۍ واده شو پلار کره بتله نو د ټانګې نه به یې شاته څادر تاوه ټیک ده لالا که څادر به یې تاوه غټ څادر به یې ترې شاته تاو کو او د کوچوان او د رستو سیټ په میانځ کې چې هغه کم ډډه ورته وایي هلته به هم څادر وتړه دا به دا مونږ په خپلو سترګو لیدلي اوس خو هغه زمانه د حیا لاړه اوس خو ټوله د بې حیایۍ زمانه شروع ده اوس خو چې په لاره ځي د ښځو لاندې خپې ښکاري د ښځو ساښې ښکاري د ښځو لاسونه لیچې ښکاري حیا لاړه ختمه شوه نو هغه په هغه ټانګه کې د خپلې زنانه ټولې کېنولې او ماشومان یې لوڼه او نوسی مسی دی هم کېنولې او څادر یې ترې ګیر چاپېره تاو او مخکې دی د کوچوان سره کېنه ټانګه روانه شو نو عموما چې سړی واده لدي نو دا زیورات کالي مالي د سرو مرو بنګړي او والی مالی چې او پیسې میسې هم ځان سره خلک وړي چې واده لدي ټانګه روانه شوه دي تلل په یو ځنګل کې روانو لاره په یو شاړه ځنګل تلې وه هلته ډاکوان ولاړو که ډاکوان ولاړو بس هغې ټانګې له اشاره و ټانګې ودرولو هغه دونه خطرناک ډاکوانو چې هغې به دا قسمه خلک ولیدل نو لاول به یې خپله ګناه ورسره کوله پیسې به هم ترې واخېستې کالي به هم ترې واخېستل او چې څه به د هغوی د خپل خواهشات به هم پوره کول چې ټانګه څنګه ودرېدله کوچوان هم ورکوشو مولانا لطف الله صاحب سپینګري ملا د اوس لاسونه هم د غریب رپي او خپې هم رپي یا خدای دا خو په جنجال کې ګیر شم خدای دا خو په امتحان کې ګیر شم الله دا به ته څه کې خو چې الله ته بنده رجوع کړي نو خدای پاک رونو ګورې مدد هم کوي چې دې څنګه ورکوشو هغوی ته یې مینت زاري ډاکوانو ته شروع کړه چې رونو مهرباني وکړئ او تاسو چې څه ته ولاړ یې مال دولت ټول د لزره غونډو مو در کوم خو زما حیا وساتئ هغې وی بابا خوشه مونږ دلته یوازې پیسو دولت ته خو نه یو ناست پیسې به ملو چې څه در سره دي تالاشي بالو یو زنانه راکوزه که او چې زمونږ خو خیه به کوو دا غریب ورته په جاړه شو سپینګیری دی رپي چې ایرونو مسلمانان یې او عجیبه دا وه چې هغه هم مسلمانان ډاکوانه حالانکه هندوستان کې خو سیکان هم دي مسلمانان هم شته هندوان هم پکې شته ایرونو دا چې په ټانګه کې کومې ناستې دي دا عامې ښځې نه دي دا ټولې د قرآن شریف استادانې دي دا د الله د کتاب استادانې دي ایرونو قسم دی که ردي لوپټا او ردي پړون هم بار چالی دي دا اوس هم په پړونو کې دي او ماته دا څادر راتاو کړی دی نو دا عامې ښځې نه دي دا د الله د قرآن شریف استادانې دي
او دا نیم کلی ردوی شاگردانی دی بلا جنکی او بلا خزی شاگردانی دی او چاته ترجمه د قرآن شریف خولی دی چاته حفظ کړی دی قرآن شریف وته یاد کړی دی چاته په ناظره خولی دی نو د خدای لحاظو کې منت ته کوم د دیم حیا مال او زمام مال او پیسې چې مهرباني وکړي زه دروغ درته نه یم زه رښتیا وایم چې څومره دوی سره کالي دی هغه ترې راغونډوم ام در کوم او که څومره ورسره نغدي دي ام ترې راغونډوم ام در کوم خو حیا مې مال نو بعضې ګناهګار خلک بدان فاسقان هغوی کې مړه کې رحم یې د غلو مشر لکه د پرېږې دی د بابا دا خبره به ومنو زمونږ دا نه دا جینکۍ را کوزو دا ښځې م نه را کوزو او تلاشي م وله نالو خو بابا رښتیا راته وایي چې څه وسرې ټول به رالې وایي بس بچې هر څه دله زه رالی مولانا لطف الله صاحب خوشحاله شو چې دا پیسې سانې دي بیا به خدای راکړي خو چې د ماره د زنانو او د دې حیاناکو دا حیا او دا پرده خدای محفوظه کړو نو ټانګې ته ورننوت د پردې نه اله بچې ما وعده کړې د رښتیا بګوایو چې څومره کالي د سړي ټول راکړي زنانه کم ځای کالي ورکړي خو خیر هغه زنانه هم پوهې وې چې ایام محفوظ کېږي په شلق دې ولګي کالي بیا به خدای راکړي چا به غوږ ته لاس کوه والی را کوزولې چا غاړې ته لاس کوه میلې را کوزو چا لاسونو ته لاس کوه ګوتمې او بکڼې ایستل دی ټول هر څه راغونډ کړل نغدې پیسې چې څومره وې دی راغونډې کړې او رومال کې وتړلې او راکوز شو او بیا یې واده وکړه ای بچې که چا سره څه پاتې ګورې ما دروغجن نه کې چې څه وي ټول راغونډ کې بابا هېڅ هم نشته چې څه ټول هم درکړل غټ پنډې راواغېسته د کالو د سرو د سپینو چې څه کالي او نغدې وې هغه یې ټول د غلو هغه مشر له ورکړل واله بچې بل خو څه پاتې نه دي نه هېڅ هم نه دي پاتې ښځی بابا په مخه مخه ټانګه روانه شو چې ټانګه څه منځې لاړه نو یو ماشومه نوسی وه هغې یې وکړه باباجي شکر دی ولې بچې زما والی خو زما یېرې شوې وې او والی مې غوږ کې پاتې دي زما یېرې وې شکر دی بچ شو او والی ګوره ماشومان خو خوشحالي کله د شکر دی د غلو نه مې والی بچ شوې بس هغه ټانګیوال ته وې کوچوان ته ودروه ټانګې ودرولو هله بچې راکړه دا والی اوس وروڼو دا غل خو په چا قرض نه دی پورې د غل نه خلک شی پټوي ګناه خو نه ده ښه خبره چې غل نه څه شی پټ کړي او دا غلا درنه ونه کړي لیکن مولانا صاحب وایي اله بچې خوشحال که بل سړی به خوشحال که زه وي زه به هم خوشحاله وم خدای دې تا موږ ساتي موږ وایي زه څه شی خو بچ شو که نه نه هغه ورته څه وایي او ته ای بچې اله راکړه شا به دا والی ولې به نه بچې ما ورته دروغجن کوم ما ورته ویلي دي چې څومره شی دی ټول به در کوم ما دروغجن کوم بچې اله راکړه بس هغه زنانه هم حیرانه وې دیم حیران هغه ماشوم هغه په جړا کې هغه والی د غوږه راکوزې کړې او نکله یې ورکړې او مولانا صاحب دا هغه ځای نه رامه ای ملګرو ودرېږئ ښه ودرېږئ خله ویرېدل چې سړی راپسې واپس راغی جوړ څه چل دی او ده ورته والی ړقوي چې ودرېږئ څه یېرېږئ مه دا والی پاتې دی کوچوانو ته ملا صاحب ساده سړی ای قمقل سړی خلک غلونه شي ير چې نو ته یې پسې واپس وړې نه دروغ نه ویم رښتیا به ویم زما الله په دروغو خفه کېږي او په رښتیاو خوشحالېږي راغې په منډه والی راوړی غلو چې ولیدې واقعي دا بابا څه شی نور راوړو ای بچې خفه نه شئ یوې ماشومې سره دا والی یېرې شوې وې هلته خوشحاله شوه ورته رایادې شوې نو تا سره ما واده کړی واده خلافي به نه کوم او دروغ به هم نه ویم دروغ د منافق نښه ده او واده خلافي د منافق نښه ده الله خفه کېږي نو دا والی پاتې وي هم بچې دام والی چې والی غلو له ورکړې د غلو هغه سردار حق حیرانه شو او ملګرو ته وایي باباجي ودرېږه لږ یو منټ او ملګرو ته وایي او غټ بدماشو ټول بدماشانو ورسره وی دا مونږ څنګه یو دا څنګه دی مونږ هم خدای منو دی هم مني دی هم خدای مني زم منم زما څنګ منل دی او ده څنګ منل دی زم قبر منم دی هم مني زم آخرت منم دی هم مني زم جنت دوزخ منم دی هم جنت او دوزخ مني دا زما څنګ منل دی او ده څنګ منل
دیم په دنیا کې ژوند تېروي ډوډۍ پسې موږ هم ډوډۍ پسې دا کار به کوو موږ ډوډۍ پسې دا چل کوو د مسلمان مالونه ټوکو دا موږ څنګه مسلمانان یو دا څنګه مسلمان دی دې د خدای نه څونه یریږي زه موږ ته څونه یریږو یقین کوه د مولانا لطف الله سهارنپوري رحمت الله علیه د هغې رښتیا او د برکت نه د غلو سردار هغه خلکو ته نو مرګو ته باس که تاسو مې ملګري کېږئ هم او که نه زه خو په دقه ځای هم د دې سپینګیري ملا په لاس بیعت کوم او زه خو د مرید کېږم او د تابعدار جوړېږم توبه وباسم هغې وایي چې تی کې موږ یې سر کې کوو ټول غله ډاکوان په حقه ټیم د مولانا لطف الله سهارنپوري په لاس باندې د ایمان تجدید وکړه خپله کلمه تازه کړه او خپل دغه دوکون او د دروغو ډاکې نه توبه وایسته او بس سچه هغه ډاکوان د مولانا صاحب مریدان وګرځېدل بیا به ګرځېدل او پیسې چې چا نه څونه غلا کړی چې دا ورته اوس واپس کړو چا نه معافی غواړم او چا ته واپس کړو زما وروڼو خدای پاک دا او مال یې ورته واپس کړه مولانا صاحب د خپل مال دی والا دا وړه او موږ تا سره بس اوس کینو جومات کې بل کار به نه کوو بس الله خو په توبه خوشحالېږي بیا بس زمونږ توبه ده مونږ معافي غواړو دا ولې دا د مولانا صاحب د هغه راستبازۍ او د رښتیا ویلو برکت